بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانې مینوالو سلامونه، نیکې هیلې احترامات مې منئ. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو، د خوب درد مرګرم یم ځکه چې دغه راځم چې نو یو درد د ځان سره راوړم دی پروګرام ته، خو بس تاوکم دغه درد داسې چې هغه زما د کلي زما د کوري د هغې باندې زه سترګې نشم پټولی. نن هم په دغې سلسله کې زه راغلی یم د خپل ملګري په واسطه سدزیه چې هغه زه خبر کړم. ما ته پته هم نه وه د دغې درد چې په دغې کور باندې دا درد تېرېږي، خو بس سدزیه خبر کړم. وخت هم مازدیګری و، خو ځان مې راورسو دغې کور ته راغلم چې دغه لالا وي د 2 کالو نه په کټ باندې پروت دی. زما هم ذهن ته ورراته و شما چې اوس د 2 کالو نه یو سړی په کټ باندې پروت وي او د هغه د کور څه خرچ خوراک د دغې به څه انتظامي، ځکه چې هله سړي ته پته ولګي چې کله د هغې کور مشر په کټ باندې شي او د هغه د ګټې وټې نور څوک نه وي، نو هغه ته بیا پته ولګي چې په دې کور به څه تېرېږي. په موږ پخپله هم تېر شوي دی، د دغې درد نه خبر یو، راتېر یو دی. نو دغې لالا د نن راغلم، تاسو ولیدو په دغې شارټس کې چې دغه د میتیازو پیپ هم ورته پروت دی، چې یو سړي ته د تشي میتیازو پیپ ولګي نو د هغې ډېره غټه مجبوري چې هغه په کټ باندې پروت دی. د 2 کالو نه دغه لالا په کټ باندې پروت دی. د سره خبرې کوم دی ویډیو ته تیار هم نه، خو د هغه د مجبورۍ له کبله هغه ته مونږ ووایي چې دا ویډیو ضروري ده چې دغې ملګرو ته ورسي. که څوک ستاسو سره خپل اخلاص کوي نو چې دغه ملګري خبر شي او هغوی ستاسو سره خپله رابطه وکړي. لالا د 2 کالو نه په کټ باندې پروت دی. چا دې تپوس کړی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما به د 2 کالو نه پراته وي په دې کټ باندې، او شکر دی چې د خپل کلیواله دی الله دې عزت وکړي، الله دې ډېر قدر وکړي، ما سره ډېر لاس امداد وکړو او بس هغوی راځي دغه ته ډاکټر خرچه د کور خرچه راله دغه کوي. وخت خو به دې په ګرانه تېرېږي که نه؟ یاره بس خو په دغه تېرېږي، تا واورېده ځکه چې نور خو زما داسې څه ده په خپله چې روغ م نه شکر الحمدلله ښه مزدوري مې کړې ده. چا ته مې د نن تاریخه پورې د بیمارۍ حالات کې مې شکر دی چا ته سوال نه دی کړی. بل صحیح ده. نور چې د بچي او کورودانې خو به دې وایي چې د کور سړی راته په کټ باندې پروت دی. بس هغوی خو لازمي او پریشانه دي، خفه دي که نه چې لکه نو خو د ګټې وټې داسې دغه نشته، بچي مو واړه دي بس لکه داسې د مزدورۍ څه دغه نشته. دغه زما په خپله به ما کوله او اوس زه په کار یم د 2 کالو لکه دا لاسونه مې نه رادغه شو راکاږه شو لکه راماتېږي نه، کار مار نه کوي. د 2 کالو نه چې په کټ پروت دی نو دا خو ستا د املا ورځی زخمي وي او ډډ م لګېدلې، املا م لګېدلې، د 3 واڼو سایډو ته سوري دي خو لکه ځایونه داسې چې د ښودلو نه دي. مینوالو دغه ویډیو مونږ صرف دې له جوړه کړه چې د دغې لالا سره تاسو ودرېږئ، خپل اخلاص ورسره وکړئ. دغه ویډیو د دې دپاره نه چې د چا عزت نفس دې مجروح شي، صرف د دې دپاره ده چې دغه خلک دې راشي چې د څوک وس لري هغه دې د دې لالا سره ودرېږي او خپل اخلاص دې ورسره وکړي. د موبایل نمبر دې شته؟ خپل نمبر ورته ووایه. 0343 94 15 07 بیا ورته ووایه. 0343 94 15 07. مینوالو دغه د دې لالا نمبر دی، ډایرکټ په ډایرکټ ورسره رابطه وکړئ، مونږ سره هم رابطه وکړئ. د څښاکوټ بازار اراخان ډېری کلی دی، هر سړی به یې پېژني، هر بچی یې پېژني. دغه اراخان ډېری ده چې راشئ د چا نه تپوس وکړئ چې د بختي روان لالا کور کوم ځای دی. 10 کسان به درته وښیي، 20 کسان به درته وښیي. د هغه سره په خپله نیغ په نیغه رابطه وکړئ. زموږ پکې هېڅ هم نشته، بچي هم واړه دي، د ګټې وټې یې څوک شته هم نه. نو دغه اخلاص ورسره وکړئ چې د دې لالا سره ودرېږئ. د دغه بلکل ذمهواري په موږ باندې دا فرض ده چې د دې د میاشتې ذمهواري موږ یو کس واخلو چې دغه لالا د دې نه هم خبر نشي چې زما په کور کې نن اوړه نشته، نن پکې غوړي نشته. څنګه چې هغوی وي دغه زموږ د کلي زموږ د څښاکوټ د هر چا فرض دی چې څوک وس لري او وي ورسره هغوی دې راشي د دې لالا سره دې ودرېږي، خپله رابطه ورسره نیغ په نیغه وکړي. زموږ کلی دی، دلته به یوسف جان نه راځي نه به بل څوک راځي، دغه زموږ کلی دی، په موږ د دوی حق دی. موږ به دغه رابطه د خپلو ملګرو سره هم کوو. ډېره مننه، د الله په امان.